بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن اول د فبروري کال 2026 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د ټول نه غټ اول خبرونه چې دي په بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی یا بلوچستان لیبریشن فرنٹ په لویه پیمانه باندې نن بریدونه چې ډیره غټه موضوع ده د نړیوال سطح باندې غوغای دغه کړې ده. دا موضوع به اوله را اخلو ان شاء الله او څنګه به د خیبر پښتونخوا کې عملیات شي هغه به راخلو. بیا به راځم په نړیوالو موضوعاتو کې چې هغه کې د ایران، امریکا او د امریکا د اقتصاد او خپل د امریکا داخلي مشکلات چې آیا امریکا به د دې مشکلاتو نه ووځي چې په ایران برید وکړي یا نه په دغه مشکلاتو کې کېدای شي په امریکا کې بدلون راشي او دا حمله په ایران باندې هیڅ ونه شي. نو مخکې له دې نه چې موضوعاتو باندې شروع وکم صرف یو خبره یادوري کوم چې زموږ تاسو د خویندو نه یو ډیر فعال خور چې په یو میاشت مخکې ډیر فعالیت کوو بیا یو معاذیرو په اساس باندې ډډه وکړله. خدیجه سنا راغلی و یو ځل بیا یې زموږ په پیج کې یو ډیر ښه مطلب لیکلی و، خو دا مطلب باید څنګه چې خپل هم دی لیکلی چې دا باید نړیوالو ته ورسیږي، خلکو ته ورسیږي او دا د افغانستان سره د بشري مرستو متعلق دی او د امریکا د دریځ او الته چې کوم موقف دا په نیولای دی د پیسه کې و چې ډیر یعنی د حقوقي لحاظ نه د نړیوالو قوانینو او بیا د بشري لحاظ نه یو ښه متن لیکلی دی. نو ما غوښته چې چیرته فرضاً دا دغه چې زه دا په برنامه کې شریک کما چې دا یو حصه د یو برنامې وګرځيږي او خلکو ته لاس په لاس ورسیږي او دوی د پیغام هم چې دی نړیواله سطح ټولو ته ورسیږي. نو په دې هیله مې دغه کړ چې د خور دا متن صرف په دازلی په پښتو باندې فارسی باندې لیکلی دی. نو معمولا دی هر متن به چې لیکه په پښتو هم لیکه، فارسی هم لیکه، انګلیسي هم لیکه. مالته ولټو بل متن پښتو مې پیدا نه کړ ځکه چې زه برنامه چې کوم هم پښتو کوم هم فارسی کوم او ما سره دومره وخت نه و چې زه کینم دغه متن ټول بیا دوباره ترجمه کوم او فکر ممکن دی چې هغه ترجمه زه وکړم هو هغه ترجمه ونشم کولی لکه څنګه د پخپله چې همیش په خپل مضامین بیرته د ترجمه کوي ډېر ښکلي. که چېرته دوی غواړي نو فارسی متن خو یې راسره دی، د پښتو متن دلته نشر کړي، زه به د پښتو برنامه کې پښتو متن او په فارسی کې به فارسی متن ولولم تر څو دغه پیغام چې د حقوق بشر متعلق دی د انسان افغانستان باندې د نړیوالو مرستو بندیدل او د په حساب هغه خلکو ته چې دنه ظلم پې کېږي او د ظلم باندې امریکا په دې کې لاس هغه کېږي، دا ډېر ښه مهم دغه دی، دا پیغام به ټولو ته ورسیږي. نو زما هیله ده که زما د برنامه خدیجه سنا خور ولیده نو دی دومره وکړي چې دغه متن په پښتو باندې مراته کړي. زه به په بله برنامه کې پښتو او فارسی دواړه په پښتو او فارسی برنامو کې شریکم. اوس راځم خپل برنامې ته چې د په بلوچستان کې ډېر یو لوی عملیات پرون یعنی یو 10 جنوري ترسره شول. دا په عکس العمل د هغې عملیاتو چې یو ورځ مخکې په 10 جنوري د پاکستان حکومت په هرنای سیمه د بلوچستان کې او په پنجګور کې کړې وه او پاکستان حکومت په ډېر افتخار سره دا دغه کوو چې موږ هغې خو دې ته ازادي غوښتونکي نه وایي، ترهګر ورته وایي. نو دی وایي چې په هرنایم کې 10 تنه د بیلې وژلي دي او 11 په پنجګور کې وژلي. نو نن داسې یو عملیات یعنی په یو 10 جنوري داسې عملیات پې ترسره شول چې دا د 5 بجې د سهار شروع شول په حدود د 14 لویو ولایتونو ښارونو کې دا دغه شول په 48 سیمو کې دا حملې په یو وخت کې په یو زمان کې شوي دي. دا په کوټه کې، پسنی کې، نوشکی کې، گوادر کې، خزدار کې، پنجګور کې، قلات کې، مستون کې، دلبند کې، خاران کې، تربت کې، تمپ، بلیده، منګوچر، لسبیله، کیچ او اواران کې دا عملیات ترسره شوي دي. او په دې کې د سرمچار یا فدایانو د جنګیالیو 2 کسه پکې شهیدان شوي دي. 4 فدایان هم په دې کې وو چې فدایي عملیات انجام کړي دي چې په دې کې یوه انجلۍ هم وه
او هغه د اف سی هډ کوارټر باندې خپل د ځان فدایي کړی دی تر څو چې د ازادي غوښتونکو د اف سی په دفتر باندې په هډ کوارټر باندې په نوشکی کې ورننه وځي او په موافقانه توګه کوم ځایونو کې دوی د عملیات کړي دي په ټولو ځایونو کې د ازادي غوښتونکو ورننه وتی دي او د کنټرول ترلاسه نیولای دی د گوادر د بندر کنټرول کاملا یو درشم تاریخ د ام د سرمچارو په لاس کې د قلات مرکزی زندان کاملا دی نیولای او کسان تی خوشی کړي د سارنې کمیټې چې کوم دولتي دی هغه دغه کړي دي په مجموع کې 14 خارونه 48 مقامات باندې منظمه حمله شوي د دې عملیاتو نوم کې خودل شوی اپریشن هیر اف فیز 2 دا یعنی دویمه مرحله دی هغه کوم عملیات به دی مخیم کړي دی دویمو په دې کې څلور اتیا نظامیان وژل شوي دي د پاکستان د اف سی سی ټي ډي پولیس او د خفیه ادارو او نور پکې ټاپیان شوي دي اتلس کسان یې نه ژوندي وړي دي دیش دولتي اداري دغه ودانۍ لمنځه وړي دي درش دولتي موټرونه سوځولي دي او په دې رقم ته په دې کې د بیلې مختلف یونټسو د فتح اسکواډ د مجید بریګیډ انټيليجنس وینګ زراب او همدارنګه د اس ټي او اس چې نه پیغام د سیش مخفف دی دغه ادارو ټولو پکې ګډون کړی دی او نو دا په ډیره لویه پیمانه باندې عملیات شوي دي یعنی د پاکستان دغه نظام سټرکچر د خپونه ورته دغه کړی دی لرزولې دی او نړۍ ته دا ثابته کړې ده چې د بلوچستان خلک نور پس لدی د پنجاب د یو غلاندې نزي او خپل ازادي غواړي او په دې کې دغه ټول شهیدانو ته د لوی پروردګار نه جنت فردوس هیله لرو او مجاهدینو ته او دغه مبارزینو ته چې د ازادۍ په لار کې خپل ځانونه فدا کړل او لګیا دي قرباني ورکړي دوی ته د لوی رب العزت نه کامیابی غواړو چې دا خوره د پنجاب د یرغل نه خلاص شي راځو په 1 جنوري په خیبر پختونخوا کې او دغه کې امدارنګي په نورو ساحو کې مجموعاً 11 عملیات شوي دي چې دا په جنوبي وزیرستان کې 15 په دلته چون د خبر د بلې مرجع نه مخسو د کوټې 3 په کې لیکلیو د ټانک 2 د شمالي وزیرستان یو ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالي وانه شین ورسک پوز پر پوسې باندې برید وشو 3 عسكر وژل شوي دي یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالي شکتوی په لکی کې واقع پوسټ باندې د دشکی برید کې ماټر دغه برید هم شوی دی چې په دې کې 4 تنه پوځیان وژل شوي دي همدارنګه ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالي شکتوی په لکی واقع پوسټ باندې سنایپری برید کې یو عسكر وژل شوی دی همدارنګه ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالي شکتوی په لکی واقع د دشکی په برید کې یو موټر تخریب شوی دی همدارنګه ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالي شکتوی د لکی کې واقع پر یو بل پوسټ باندې سنایپری برید شوی دی چې امنیتي کامره ورته ویجاړه کړې ده همدارنګه د کوټینا په دې خبر راپور کې دا راغلی چې ولسوالي کټه ولسوالي کوټه سریاب روډ باندې پولیس تانې باندې دوه جلا گرینیډ لاسي بمونه اچول شوي دي مرجوبله اړولې ده همدارنګه ولسوالي کوټه مشرقي بایپاس شهید خالد تانې باندې قریب فوجي کاروان باندې لاسي بمونه اچول شوي دي چې مالی او ځاني تلفات ورته اړول شوي دي په ولایت ټانک ولسوالي جندوله کې خیچی کلی واقع د اف سی پوسټ باندې سنایپری برید شوی دی یو عسكر وژل شوی دی همدارنګه په ولایت ټانک ولسوالي ټانک بازار کسټم پمپ پوزي پوسټ باندې ماټر حمله شوی مالی ځاني تلفات ور اړول شوی دي او ولایت شمالي وزیرستان ولسوالي میرعلی کالوخیل فوجي پوسټ باندې د داشکی برید کې مالی او ځاني تلفات ور اړول شوی دي اوس راځم نړیوالو خبرونو ته په د ایران د خامنه‌ای مشاور او د امنیت د کمیټې رئیس علي لاریجانی په روسیه کې ماسکو کې د پیوټین سره ملاقات کړی دی او په راتلونکي اوضاع باندې سره خبرې کړي همدارنګه عراقچی وزیر خارجه په ترکیه کې د اردوغان سره ملاقات کړی دی
او الته د ایران او د امریکای ترمنځ په موضوع باندې بحث شوی دی ځکه چې ترکیه کوشش لري چې د ټرامپ اردوغان او د پزشکان ترمنځ یو ټلیفوني اړیکه قائمه کړي او مسله د جنگ باید ټال وهل شي ځکه چې ترکیه د جنگ مخالفه ده او امریکا ته اختارم ورکړی چې د جنگ بدلته نه کیږي موږ به د ایران سره ودرېږو نو ودل لپاره اوس کوشش شروع کړي چې جنگ ونشي او د مفاهمت د لارې نه مسله حل شي نو د ټرامپ سره هم خبرې کړې دي که ممکنه دا ومنل شي د ټرامپ د خوانه نو ټرامپ اردوغان به په منځ کې او ټرامپ او پزشکانو دی د ټلیفوني لارې نه درې واړه به سره خبرې کوي تر څو دی یو نتیجې ته ورسیږي ویل کېږي چې د اردوغان او د ټرامپ ترمنځ چې خبرې شوې دي په هغې کې دومره شوې دي چې ټرامپ د ډېرو خپلو شرایطو نه تېر شوی دی دوه شرایطو باندې کلک ولاړ دی چې که دا ایران ومني نو دی حاضر دی چې ورسره خبرې وکړي یو دا دی چې د یورانیم غني کول باندې قایل شي چې دا به نه کوي او دویم دا دی چې د مظاهرچیانو چې نیول شوي دي دا اعدام نه کړي او دا ونه وژني دا دوه شرط خپل په هغه نور شرطونه ختم کړي دي همدارنګه ایران چین او روسیه په بحر هند کې نظامی تمرینونو او مانور لپاره الته پروګرام د نیولای دی د امریکا سنټکام د ایران ریپبلیکن ګارد یعنی دغه پاسداران ایران ته خبرداري ورکړي چې چون دغه مانور تمرین چې دی کوي په ژوندیو مرمیو سره کوي یعنی پلاستیکي او هغه تمرینی په مرمیو سره نه کوي د راکټ او د میزایل د اصلي مرمۍ فرق کوي نو دی ویلي چې دغه مانور چې دی چون د ژوندۍ توګه باندې کیږي او هلته د امریکا کشتۍ په دې سیمه کې ولاړې دي نو د دې دغه کې د لږ زره احتیاط نه کار واخیستل شي داسې نه شي چې د کنټرول نه ووځي او بیا د امریکا کمبل دغه احساس ونه کړي او دلته بیا خبره جنګ ته وانه وړي په عین حال کې دا ویل کېږي چې د امریکا د جنگ استراتیژي چې ده اوس لږ په بدلیدو کې ده ځکه ایران په امریکا په دې پوه شوې ده که ایران سره دی په جنگ کې کېږي دا کمې کښتۍ یا بیړۍ چې د دې په دې سیمې ته راوړي دي دا په هېڅ صورت روغې نه پاتې کېږي او دې منځه وړل د ایران لپاره ډېر اسانه دي نو د دې لپاره دی وی دا کوشش کوي چې اوس د کشتیګانې چې دی بیړۍ د دې ساحې نه وباسي د بحر هند نه هغه د لرې ساحه کې یعنی 2000-3000 کیلومتره لرې ودرې کله چې کدا 2000-3000 کیلومتره لري وړي نو کله چې طیارې پرواز کوي چې راځي ایران باندې بمبارد وکړي په هر 1000 کیلومترو کې هغه حد اقل یو 2 ځلې پټرول ته بدلول ته ضرورت لري نو په دې اساس سره نه تنها چې قیمت ورته تمامېږي بلکې ورته مشکله تمامېږي ځکه تر ایران پورې دا پټرول به دا طیارې به د کوم ځای نه پرواز کوي کوم ځای نه به ریفیولینګ کوي دا یو ستونزه ده که سیمه کې پاتې کېږي په دې باندې یقیني دي چې د منځه ځي او که د سیمې نه وځي دا مشکلېږي چې دا دغه وکړي نو دا همدغه یو سناریو یو صحنه ده چې امریکا په دې مشکل کې ده چې آیا دا په امریکا په ایران په ایران باندې برید وکړي او که ونه کړي که برید نه کوي همې ناکامي ده او که برید کوي همې ناکامي ده په دواړو صورتو کې امریکا په یو منجلاب کې انخته ده اف بی آی د امریکا یعنی فدرال بیورو اف انویسټیګیشن چې دی دا ویلي چې امریکا یعنی ډونالد ټرمپ چې دی د اسرائیل په لوبه کې یرغمال شوی دی او دا حمله چې اوس دی کوي نو دا به د اسرائیل په خواخ او د هغې په اشاره به یې کوي کوم یو چې د امریکا په ګټه نه دی او په دواړو صورتو کې امریکا بایلونکې ده اوس دی یعنی اف بی آی دا خبر اوس کوي او دا دغه کوي او بل دا خبر هم کوي چې دغه کوم یو دوسیې چې محکمې اوس خوشې کړې ازاده کړې یعنی ریلیز یې کړې چې هغې کې 10 لکه اسناد 10 لکه یعنی 3 میلیونه سندونه د ډونالد ټرمپ د فساد مالی او اخلاقی په خلاف باندې په کوم یو چې د اپستین په دغه کې کیس باندې یادېږي چې په جزیره کې د پازوانۍ کې کوم دغه کړي دي هغه کیسونه اوس اسرائیل ورو هغه دوسیې را خوشې کوي در حال چې اسرائیل کولی شي دا دوسیې وساتي ځکه دا دوسیې هغوی سره دي مګر د ده نه د اف بی آی په اساس معلومیږي چې دا اسرائیل قصدن دا کار کوي تر څو فشار په ډونالد ټرمپ باندې اضافه کړي او هغه خپل کنټرول کې وساتي او دا هم ویل کېږي چې د پخپله په اف بی آی کې د اسرائیل کسان دغه دي هلته د اسرائیل لپاره کار کوي او دغه نظام چې دی یرغمال شوی دی نو که اول ډونالد ټرمپ غواړي چې دې ستونزې نه وځي باید خپل دروني نظام کې اصلاحات او تبدیلي راوړي چې کوم یو کار اوس فعلا دې ته به اسانه نه وي
په عین حال کې اکسیوس د امریکا یو بل ورځپاڼه ده، هغه دغه کوي، رسنۍ اداره ده، هغه دا خبره کوي چې ټرمپ ایران ته ضرب الاجل تعیین کړی دی، که هغه ضرب الاجل پورې د خپل شرایط ونه مني دا به پې برید کوي. نو دا هم ویل کېږي چې دغه اکسیوس چې دا خبره کوي دا هم په خپل یو دام دی د اسرائیلیانو چې دی دې ته ټیل وهي چې دا باید حتما حمله وکړي، خو دغه حمله د امریکې ته په هېڅ لحاظ سره په ګټه نه ده. بعضې دوستانو چې دا دغه کړې ده په تیر برنامې لاندې لیکي چې دا ممکنه ده د اروپا او د امریکا ګډ جوړ وي، یعنی سازش وي چې روس او چین او اسلامي نړۍ په دام کې ونیسي او دغه کوم یو شی چې دوی منځ کې روان دی دا حقیقت نه لري. زما په نظر دا خبره درسته نه ده، ځکه چې که سازشي بیا ښکته پیمانې باندې په دومره دغې باندې په لوړه سطح باندې قراردادونه تاسو وکتل چې دوی لاړل نورو ملکونو ته، او په وړوکې سطح باندې هم په ټولنیز سطح باندې لګیا دي تغییرات را روان دي د امریکا مقابل کې. ډنمارک خپل پایتخت کوپنهاګن کې دا دغه کړی دی چې یعنی خلک دا وایي چې بای بای امریکا سره خدای پاماني ده. کوکاکولا به پس لدی په الته څوک نسکي د دې په عوض به خپل د هغې مملکت یو سوډا په نامه جوس دی ویلی چې دا به دغه کېږي او د امریکا کوکاکولا به الته څوک نسکي. د فلوریدا لپاره د اسکندناوي ممالکو نه ډېر زیات خلک هر کال ځي، هغه خپل پروګرامونه یې کنسل کړي دي، خپل برنامې بدلې کړي دي او د اسپانیې او د پرتګال او د فرانسې جنوب ساحې ته بوکینګ یې کړی چې دا یو شف دا ښیي چې خلک خپل هغه عکس العمل اقتصادي فشارونه دي غربي نړۍ کې چې په میلیونونو کسان داسې ځي، هغه وایي هلته نه ځو، دغه مصرف هلته نه کوو، دلته یې کوو، اقتصادي فشار پرې راولي. همدارنګې فرانسې په خپل کافي شاپونو کې یعنی کوم ځای کې چې چای او کافي څښل کېږي اعلانونه یې نصب کړي دي چې د امریکي تولیدات دلته مهیا نه دي، دلته د امریکي تولیدات نه خرڅېږي، یعنی فرانسې دا بایکاټ هم ورسره کړی دی. یو انګلیس اقتصاد پوه ویلی دی چې امریکا به ډېر ژر اقتصادي انفلاسیون سره مخ شي او ډالر به مات شي او نړیوال ارزش او حیثیت به د لاسه ورکړي. ټرمپ که مهاجر له کاره وباسي یا د ملک یې وباسي دا به ټول د خپل امریکې ته به لوی ضرر ورسي، نو د کار مارکیټ به مات شي، جنس به ډېره قیمته شي، کار به چې امریکایان کوي په ډېر قیمته به کوي، د حقینو سره به هغه پیسه نه چې کار ته یې ورکړي او کارګر به په اسانه پیدا کېږي، نه پیسه به نه ورکوي. په دې اساس باندې دی وایي چې دا ممکنه ده چې د امریکا دغه اقتصاد مات شي او د زوال خواته لاړ شي. بله لویه خبره دا ده چې د امریکا دننه نظام کې یو لوی جنگ روان دی چې ممکنه ده خپله د امریکا د ریپابلیکن یعنی جمهوریت خواو له خوا نه ډونالد ټرمپ په مقابل کې داسې یو عمل انجام شي چې دا یا مجبوره شي چې وظیفه پرېږدي یا دا دی چې په حساب له منځه ویوړل شي. نو د خپله د سنا کې یعنی سنټ کې د امریکا یو حرکت اوس روان دی په مقابل د ډونالد ټرمپ کې چې کېدای شي د امپیچمنټ لپاره دغه وشي. نو دا علت دا دی چې که جنگ ته امریکا ځي هم بایلي او که جنگ نه کوي هم بایلي، په دواړو صورت کې دوی خپل حیثیت نړیوال د لاسه ورکوي. د ده لپاره چې دوی خپل حیثیت وساتي او بیرته هغه څه ورانوي چې ډونالد ټرمپ کړی دی، اروپا هم ترې نه لاړله او ناتو هم ترې نه لاړه او ورو ټوله نړۍ خپل ګیلمونه ترې نه ټولوي او فاصلې پیدا کېږي، هغه بیرته که غواړي چې منظم کړي نو هلته یوازې لاره دا ده چې ډونالد ټرمپ دی لرې کړي، جي ډي وینس چې دی دا بیرته راشي په حیث د دې په جانشین کیني او نړۍ ته دا ووایي چې کوم غلط پالیسیګانې وي هغې نه وي، د ایران حملې کنسل کی، اروپا ناتو سره روابط سم کی، گرینلند حمله مسله له منځه ویسي، بیرته کولی شي چې هر څه کنټرول کی او د امریکا د دغه منجلاب نه وباسي. که چېرته دی په دې کامیاب نشي او ټرمپ پاتې شي او یعنې ټرمپ همدا رقم ته چې همدغه اوس چې دغه سناتوران یې د په مقابل کې ودرېدلي دي لکه فرضاً د ټولو نه لوی مشهورې لنسي ګراهام دی چې د یهود لابي ده، هغې ورته پرون بله ورځ SMS کړی دی، مسیج ورته کړی دی چې I'm done with you، که نه زه تا سره زما کار تمام دی، زه نور تا سره نه ودرېږم. نو کله تاسو فکر وکړئ چې لنسي ګراهام چې د ده سره نه ودرېږي او د هغې سره 12 نور دي،
نو هغه دا ټول د سره پرون سهار 7 بجې خپل په دفاترو کې سره میټینګ کړی دی، اجنډا یې جوړه کړې ده چې څنګه د دې منجلاب نه امریکا وباسو او ډونالد ټرمپ باید د قدرت نه لرې شي، غیر دغه نه امریکا تباه کیږي او غرقیږي. نو د دې لپاره دا موضوع ډیره مهمه ده. د امریکا موضوعات داسې سطحي نه دي چې بعضې دوستان یې ګوري چې حمله یې وکړه که حمله یې ونه کړه، هلته ډېر څه روان دي. هیله ده چې په دې باندې به زه نور هم تاسو سره انشاءالله برنامه کې وخت په وخت خبرې کوم، دا معلومات به تاسو درکوم چې د امریکا ستونزه چې دغه اوس حمله نه کوي دا نه ده چې دا فرضاً هلته طاقت یو دی نشته دی، بلکې هغې خپل نظام په ختمېدو کې دی، خپل هغه حیثیت او رتبه یې د لاسه لګیا ده ورکړې، نو خپله دننه کې اوس نظام کې غټ انقلاب روان دی. دا یو د هغه عواملو نه دی چې دوی دلته برید نشي کولی. نو د دې په اساس باندې دا برید به ماتلیږي. بعضې خلکو ډېر ساده لنډ منډه کې دا خو ویلو چې برید کېږي، دا خو ویلو چې ولې ونه شو. یو شی ته غواړي وکړي مګر شرایط تغییر خوري او د شرایطو په اساس باندې ملکونه خپل هغه حالات بدلی. امریکا اسرائیل غوښتل چې برید وکړي مګر هم هلته چې دروني حالات یې بدل شو نو دا ورته ممکنه نه شوله. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار سپارم. برنامه سبسکرایب، لایک او شریکه کړئ. ما علینا الا البلاغ.